Excuse me. تشریف وروړی شه. راځئ جی راځئ. تاسو په خیریت راورسېدئ؟ چې ستاسو نظر کرم را باندې نو ټول عمر به په خیر خیریت ګرځم. د دشمنانو سترګې دې کڼې شي. نن ډېره موږ ښکاري. جلسو صاحب زما رشتې دپاره موږ کره تا خپل مور او ماما جي رالیدلي. او ځکه چې څو ځله تاسو ما ته خندلي م دي او تاسو په خبرو کې اظهار هم کړي دي نو ځکه ما خپل مور او ماما درولېږلي ګنې ما له خو د رشتو څه کمي نشته. جلسو صاحب تا زما د مسکا نه غلطه فایده واخیسته. تا خپل ځان ته کتلی دي؟ خپل حیثیت ته دې کتلی دي؟ او مونږ ته ښیښه شته سر. زه د خپل حسن او شخصیت نه ډېر متاثر یم. راته پته شته چې زما ډیډي څه وایي؟ بس همدا به وایي چې ماشاءالله ډېره ښه جوړه. بکواس مه کوه. ته د ښې جوړې خبره کوې؟ ته خو د دې قابله نه یې چې تا سره څوک ډوډۍ وخوري. تا خپل شکل ته کتلی دي؟ په دې دنیا نور خلک مړه شو چې زه به ایله بیله تا غوندې تور میلو سره واده کوم. میډم خلک وایي چې زه د رنګه تور یم. کیدای شي خو د زړه نه تور نه یم میډم. دا دنیا د انسان ظاهري رنګ ته ګوري دننه رنګ ته نه ګوري میډم. بلکل نه ګوري د چا احساس جذبات مینه خلوص هغې ته هېڅوک هم نه ګوري. بس مخامخ خلک ګوري. ویم چې ورک شه ګیټ آوټ زه به د دې خبرو لایق وم میډم خو دې کې زما څه ګناه نشته. دا هر څه چې دي میډم دا تقریر مه کوه او ویم اوځه دې ځنه. دا یوه جوړه چې کومه ده په دې کې به پوره 50 جوړې کړي. خو پلیز لږ خیال به ساتئ چې کپړه بلکل ضایع نه شي. ټیک ده شیلا چې څنګه کوې؟ روبینې یو خبره وکړم. ما ویلي دي چې تا او د ګلزاده په منځ کې ناچاکي راغلې ده. او شیلا هغه ما کلي کې اوسئ خو زه کلي کې ژوند نشم تېرولی. دا خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلزاده څنګه یې؟ بس ښه یم میډم. میډم زه دې له راغلی یم چې دې روبینې ته ووایي چې دا زما د راتلو اخري ځل دی. ما سره دې کلي ته لاړه شي. او ما هم یو ځل ویلي دي زه کلي کې بېکاره ژوند نشم تېرولی. ښه نو بس بیا به ما نه هم ګیله نه کوې. زما د راتلو هم دا اخري ځل و. السلام علیکم. او زما اخري فیصله ده. هسې روبینې تا له دومره جذباتي کېدل نه وي پکار. ښځه ورشه اوس دا خپل کار وکړه. روبینې ما ته پته ده چې دا هر څه ته د ګلزاده او هغه د کور د خوشحالو دپاره کوي. خو ګوره روبینې د ښځې او د خاوند رشته چې ده که نه دا ډېره نازکه ده. هغه صرف دمکي راکوي خو زه هغه دمکونه نه یارېږم. لکه ستا مطلب دا دی چې هغه تاله د بل واده دمکې درکړي نه؟ دا مې مطلب یې نو. ښه ته فکر مه کوه د دې مسلې څه حل راوباسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل. کینه ښه نو روبي به چې ما دا خبره کوله چې نه رښتیا تا څه خبره کوله؟ هېڅ نه ډیډي دا د روبینې یو وړه غوندې مسله وه هغه هم ډسکس کوله. خیر دې خبرې کوې خو مسلې مه پیدا کوې ځکه چې د مسلو نه بیا سلسلې پیدا کېږي. او انکل ګلزاده ماله وایي چې ته کلي ته لاړه شه او هلته اوسه. دا خبره ګلزاده کړې ده؟ نه نو دا دومره د عقل خبره ګلزاده څنګه کړې ده؟ ډیډي دې خبرې ته تاسو ته عقل خبره وایې؟ نه نو خو دا د عقل خبره نه ده بیا خو د ګلزاده نوکري په خطره کې ده که څنګه روبینې بچې؟ جی او جی نه جی څنګه چلو شه زویه؟ بوري روبي مې ټیک ده اکبر صاحب مې ټیک ده
ګل زاده درو وایي او کنه نو ما وی چې اکبرې څنګه د خپلې ژبې نه واورېدو ما خو ورته د خپلې کوڅې مخې ته مورچنې واخو ماماجي ما انکار وکړ ولې زویه ګورې غټ خلک دي یا به ستاسو خدمت وکړي شي یا به ونه کړي شي بلې دا چې د هغې ژبه هم ډېره اوږده ده اوږده ژبې ما اړیکې وي حسینه مور مې ورته چې ده وایي چې اوبه راکړه مور یې یو دی په کټوۍ وړي نو زویه بس ما ورته وایي چې چالم خوښوي بس ور یې کړم چالم خوښوي نه ورکړم په ما خو د خپل ماما او مورې عزت امان صاحب تاسو د کمرشل دپاره چېرته ښه غوندې آیډیا شته مثلا میډم فی الحال خو زما په مزغو کې هم نشته هغه لږ ډېر بوسې پکې و هغې د انتیلې ورته کړی دی هر څه یې سوځولي دي مسټر ګلزاده ستا مطلب دی چې زما په مزغو کې بوس دي سر ستاسو ایکسرې مې کتلې و نو هغې خو همدا وي مطلب دی چې ایکسرې خو دروغ نه وي که نه Stop it. ګلزاده یس میډم بی سیریس رایټ میډم امان صاحب تاسو لاړ شئ او د پروډکټ کمرشل دپاره چېرته ښه غوندې لوکیشن وګورئ ډېره ښه ده میډم اوکې میډم مثلا زه لاړ شم پلیز تاسو ځئ اوکې ګلزاده یس دا روبینه چې څه وایي دا رښتیا وایي جی څه وایي ته بل واده کوې په خپله هم برکت شوي نو میډم زه خو جی د هغې زد مجبوره کړی یم جي نو زه خو به خپل کور آبادوم که ښه نو دا خبره ده ټیک ده زه به روبینه پوه کړم ته ورشه او ما له شهزاده راولېږه ډېره ښه دی جي شهزاده خو جي کور کې بیمار پروت دی څه بیمار دی څه بیمار دی تاسو جي هغه ورځ په سرو سپینو ګلونو ویشتی دی که نه جي هغې لږ زخمي کړی دی اوهو ښه اوس خو ناوخته دی ته سبا داسې وکړه چې سهار راشه زه به تا سره کلي ته ځم هغه تپوس له زویه خفه کېږه مو خدای به دې ډېر زر ښه کړي ماما ته دې ګورې نه خدای له څومره لوی زړه ورکړی دی مورې وې مخکې مې ماما ته کته داسې کوږ وږ را روان و زما خیال یې پولیس ښه خمبیره کړې دي نه هغه زه خو کوږ وږ د ځوانۍ د لاسه ګرځم یو خو ایم سیچو ګورې تاڼه کې زما ډېر عزت وکړو ماما جی هغه ښکاره ښکاري چې ستا یې څومره عزت کړی دی دا ځوړند بریک ته حل وایي ماما جی دا راته ووایه چې په انعام کې درله څه درکړل وایي دغه د دا ټیلر د ټیلیفون په ذریعه تاڼې ته سلام ماله راستولو نو دې له یې غوښتې وم وایي که نه ماماجي دا سلام یې جوړ په ملا درېشتې دي ځکه یې ډېر خراب کړي السلام علیکم ماما جی اینڈ مائی سویٹ ممی اینڈ شہزادہ لالاو اینڈ حسن زادہ برادران وعلیکم السلام په خیر حال روبیه لوی شي دې د نوکرې نه راپرګې څه نه ماما جی د شهزاده لالا تپوس لا میلمانه راغلي دي نه پلیز کم ان میډم مورې زما د اوس انځور خو دې اوس ومنه که نه دلته مې خلک په کلار نه السلام علیکم لورې ستړې مه شي قدمونه دې مبارک شه ښه ده چې رالې راځه کښېنه روبي میډم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې حسن زاده اوس خو ډېر زیات خېمه مورې روبي میډم مې راغلې ده په چا باندې چرګوټې یې لال کا زه ځم چې تنور واچوم او ماما جي ته دلته ولې کې ناست یې هله ورشه د بازار د کوچ پیسټرې راوړه که نه وایي ښه پیسټرې راوړم پیسې ورکې وله نه دوکاندار ما سره قرض کوي تاسو ځمه چې چرګوټی رانیسمه نه چې تاسو تکلیف مه کوئ چې به خو تیاره کړم که نه شهزاده
څنګه یې؟ خیم تاسو څنګه یې؟ زه خو بالکل ټیک یم. د ګلزاده راته ویلي چې ته بیمار شوې. نه بیمار خو یم. میډم دی خار کې دي جینکو به راته نیخ نیخ کتې نو زما خیال دی هغې د نظر کوم. اصل کې میډم ما خو مې لالا ته یو شل ځل ویلي دي چې دې غوږ سره یو توره چیرړه ځوړنده کړه خو دی د چا مني. ګلزاده اوس د سپږو د لاسه کن خو نشم غورځولی که نه حسن خو په سلو پردو کې م نه پټېږي. بېشکه بېشکه دلسو صاحب ته خو به ما نه خفه یې که نه زما په خبرو؟ نه 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 میډم موږ خلک خو خبرو له پیدا خلک یو. چا په خبرو به خفه کېږو خوشحالېږو. څنګه ګلزاده؟ شهزاده ته ډېر ښه هلک یې. ما ته ډېر افسوس دی چې هغې ورځ ما ته په آفس کې ډېرې بې مناسبه خبرې وکړي. زه معافي غواړم. نالت شه څه؟ او پاما شه. میډم تاسو نه به څنګه زه خفه کېږم. د ستاسو ډېره شکریه چې دلته رالم. ګورې نه ټول خلک په کار روزګار شو ته او زه خو خاص کر په د خوشحالۍ په جامو کې نه ځایږم. نه نو درځي ته وایه که نه لږه هر څه جامې به درته جوړوي. نه اوس فیل خلکو د حساب درک نه لګي د ماما جامې به چې مه لګي کولیو دي. ما ته یو شعر برآمد شو دې ټیم کې نو ارشاد کومې وایي چې زه په خپسه چې مین شومه په خپسه چې مین شومه د اوښ پوټه کې سترګې چاته واړومه واچوه لاسونه په ما باندې وسلام. هلو شیلا څه دي رحیم صاحب؟ تا زما د خبرې باندې سوچ وکړو؟ فی الحال خو ما ته دا کار پروت دی د دې کول ډېر ضروري دي. ته دا کار پرېږده او دا راته ووایه چې موږ له څه کول پکار دي. مسټر رحیم زه په دې فکټرۍ کې ملازمه یم او ما ته ستا د دې فضول خبرو نه زیات ضروري دا خپل کار ښکاري. څه؟ ته دا څه پرېږده زما د خبرې جواب راکړه. ته څوک یې مسټر رحیم؟ ته را دې فکټرۍ مالک یې څه؟ دې وخت کې همداسې وګاڼه. رحیم صاحب دا خوبونه لیدل پرېږده. ته هېڅ سم نه صرف او صرف یو ملازم او بس. زه خپل ژوند او ملازمت د یو کنګال لپاره نشم خرابولی. زه اوس کنګال شم؟ یعنې دا څه تا زما د دولت حاصلولو لپاره کول؟ شیلان ما ستا دپاره خپله کزن روبي پرېښوده. زما تره ما نه خفه شو. زما د همدردۍ تا ماله داسې نه راکړه. شیلان زما کزن روبي خو ما نه خفه شوه. د هغې او زما د تره په نظر کې خو زه سپک شوم خو ښه ژوند به رانه ته ونه مومې. هسې امان صاحب دا ځای د کمرشل د شوټینګ لپاره ډېر مناسب نه دی؟ مثلا بالکل ټیک خبره دې وکړه رحیمه. ډېر مناسب ځای دی د کمرشل شوټینګ لپاره. اوس ګوره دا ګلونه دي که نه دا خو لا په خپل ځای پرېږده. هغه وینې دغه رحیم صاحب هغه جیشان نه دی لکه امانه چې 15,000 روپۍ وړي. واو جیشا دی. نن به رانه څنګه بچ کېږي. زه مې خپل رقم ته نن راوړم. ښه توته یې کړه. امان صاحب د پاګلانو نه به څه پیسې واخلي؟ اخو لیونی دی پرېږدی چې ځي. لیونی د له لاسه زه مثلا بې عزته شوی یم دی به رانه بچ نه ځي. توته یې کړه دلته. ښه امان صاحب پرېږده که را پرېږده. ګڼ کپا ما ته وې ته جیشا یې که نه؟
تعال شرم نه درځي مثلا چې ته په دې عمر کې ګڼ کپي کې ها درته ما ګڼ کپ وباسه زما 500 روپۍ د نیوسې پولیس ته مثلا نه والا کومه بس 500 روپۍ چې درانه وړې مثلا نو بس راکړه کنه ته به راکې څه به درکوم تاسې وایه کنه ستاره لاس هم بې عزته شویم پیسې بچو کنه لاس پرېږده ویم ګریوان مې راته خرابېږي پرېږده ګریوان مې راته پرېږده کنه درکوم پیسې غواړې داسې وایه هغې ته نه په کرخه دی راځه ما پسې راځه زه ګڼ کپ نه یم داسې دي وې چې ونه خوځي نه خوځم تا سر باندې کوم ګوره ډزونه کې مثلا پیسې راباسه جیب کې څو دي درکوم پیسې درکوم خو ډزونه کې ښه ولم دې ګوره ولم ما دوا لار څومره چې دي دغه دي نور راځي ډېر ښه دی وروسته نه ګوره لاړې ګوره نه واده غستی پیسې امان سره مثلا اغستل څه که ما سره چې سوي هغه هم رانه یوړی نو ما درته نه وي خله چې روز دفتر ته ځو راځه زه چې ځو نو روبي شهزاده بیمار دی او اورېدلي مې دي چې دلته پوست له ورغلی دی او اوس څنګه دی اوس خو بالکل ټیک دی الله دې صحت ورکړي زه هم ورځم تپوس نه ته به سره ورځې زه اوس هغه ته ستا په سترګو ګورم دا ته ته ړنه وې بالکل روبي زه په خپلو کړو ډېر پښېمانه یم اوس خو زه ستا په خوشحالو خوشحاله یم یقین وکړه روبي دا هر څه زه د زړه نه ویم تاسو ماته څه ویل نه په خدای دې نه خواسې نه خاندي ستاسو د فرش ستاسو نه وګورئ او ډېره مهرباني ته کې خو ډېر قیمتي سامان و راځئ که نه ستاسو باندې پیاله چای نه دي چې یوله به زه بیا په خپله تکلیف وکړم بالکل ضرور مهرباني نه کور وي که خیري صحیح خو نور کار مې د ماما او د مور دی نو وای بچې استا کپړو دفتر دا دی ترور ته کېنم دا دی کېنه بس دا دی چې د کله نه مې لور ورکړې ده په ګرځېدو ورپسې مړه شومه ترور ته جامه ته چا پسې ګرځې وای بچې چې د کله نه مې زوم ډولې وړې ده که نه بیا مې په سترګو نه دی لیدلې زما لور ډېره یادېږي ما وی چې ما ولې لږه بوځي ترور ستا د زوم څه نوم دی زما د زوم ګلزاده څه هغه ستا زوم دی ولې ستا پې شک دی څه زه به یو ګلزاده بچي سره پوه شم روبیني خبره خو زما واوره بس دې نه به وړاندې نه ځي ګلزاده څوک دی نو څه مې کړی وې میډم د دې نه بغیا خو کار نه کېدو که نه څنګه کلي ته ځي او که نه وایي ډېره غوسه لاړه چېرته لار دې خطا نه شي زه ورپسې کلي ته ځم دا کونټۍ او دا بورکه به سنبال کې دا مې د نیا ده پورې بیا به نه کور ته نه ډېډي ما ته پته ده چې زه چا زار وهلم
روبي بچې داسې خبرې مه کوه ځکه چې دا چازار نه ډرایوینګ کې ستا خپله بې احتیاطي وه ګوره که نه روبي بچې کو تا باندې څه شي نو زه به مړ وم ډاډي تاسو جاړئ روبي بچې تا ته پته نشته چې ما څه خبرې کوله ډاډي فلحال خو زه په خپله ډېره ګډه وړه یم خو ما ته لګي چې هسپتال نه زه وځم که نه نو زما به همدا هډي چې ما څه خبره کوله ما څه خبره روبي بچې زما ژوند خو ستا مسکا سره تړلی دی او چې ته په دې دنیا کې نه نو زه په دې دنیا بیا څه کوم هسې خبرې مه کوئ پلیز هغه امان صاحب څنګه دی السلام علیکم میډم زه بالکل بچ یم ستاسو صحت څنګه دی تھینک یو امان صاحب زه اوس بالکل ټیک یم امان صاحب هغه رحیم بچی مې څنګه دی هغه خو د مخکې نه نور هم صحتمند شوی دی مثلا ولې ډاډي پر رحیم څه وشو روبي بچې خپله وینه بیا هم خپله وینه وي اصل کې د رحیم په وجود کې لږه وینه زیاته شوې وه ستا په کار راله مالا او رحیم وینه ډېر سوچ مه کوه زما خیال دی ته لږ آرام وکړه او زما خیال دی چې زه هم داسې کومه چې زه څه وکړم امان صاحب زما خیال دی ته هم لږ آرام وکړه بالکل ټیک مو وی سر ورځئ تھینک یو زه راځم رحیم ما دپاره توره قرباني ورکړه اسیرودیا ویم په ځوانۍ کې د ګورې جادو شته دی همدغې جادوی خو راله کار پېښ کړی دی که نه ویم هغه ماما یې سوال جواب را لېږلي چې هلک به ګورم چې ښکلی ځوان دی او که نه روزګار څه کوي زه چلېږه که په کتو شو مامادي نو زما ډولۍ خو بیا پاتې ده خو صفا مو ورته ویلي وو که نه چې هلک به په پټو سترګو ګورې هسې نه چې بیا هم سترګې وبرېښېږي غلی کېنه مورې هغه ورځ هم چې راته جینۍ به داسې وکتل که نه نو چې پړین بس په خندا به ژوندنده ده زه خو وایم خوري کارونه خدای کوي او غارونه موږې کوي وایم هغه ماما یې راله چېرته کار خراب نه کړي نو ته داسې وکړه چې د سرخۍ پوډرو نه کار واله ماماجي نظر دې کم شو دی وګوره وګوره دا سیوانو سور کړي دي ښه او د مخ د نور شاملات له به بس څه معمولي غوندې سرخي پوډر ورکړم نور خو زه خو برابر زړې حسین زاده شیشه راواله چې په دې پروجیکټ کار شروع هسې ګلزاده روبینه کلي کې خوشحاله خو ده که نه او جي هغه اصل کې د خر د نلکو اوبې څښلې وې نو د هغې سره لږه مسته شوې وه اوس چې د کلي د چاټۍ اوبې وڅښي نو بالکل ټیک ده او خوشحاله ده هسې روزانه کلي ته تلل راتلل هم ګرانه خبره ده وعلیکم سلام مائی سویٹ میڈم اونستا انتظار ہو چلا کستا اجازت نہیں ہے کہ چھٹی کر بھلے ځکه چې اول به موږ د روبي میډم تپوس لځو او بیا د شهزاده لالا د واده دپاره څه وړه وړه سودا کړي دي بولې د شهزاده واده تیار دی زه میډم هر څه تیار دي بس صرف نیم سروری دي او د هغه د سرخۍ پوډرو دپاره لږ شاپینګ کړي دي بس چلا ته دغه کوه چې شهزاده لالا واده وشي هسې روبینې موږ خو په هسپتال کې ده نو شهزاده واده به څنګه کېږي څه مطلب دي ها پوه شوم جي هغه هسې ګپ و اوس موږ لالا له بل ځای کې واده کوو نو لکه د شهزاده واده روبي سره نه کېږي نه جي تاسو څنګه خبرې کوئ دي چېرته عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن موږ ته اجازت دی نه مطلب دا اجازت دی नहीं बची طرف ته وګه شینکوب ماما ته په خپله پته ولګي چې جج تیار دی بولے شینکوب ماما پیلا پیلا ټس نه وایې دی سا نه مارا پینسا کې مې خپون خطا داسې چل لیکینې لږ دی پرېږده ما دا وي چې څوارلس کاله ما د جرمن د جنګ په ډزو کې خوب کړی دی
بیلا بیلا ولا پټاخې نه یریږم ماماجي دا خبرې پرېږده ښه او دا دي کې دومره وخت نه کو بیا خوا دې خوا شو نو بیا به ناوېتلي او په موبلي لیکنا راغلې ناوې د پسې په جړا جړا ځان مړ کو پاشې مارو دې خوړلي ولې دا چې د لاندو خوړ خیرات هم خوړلي څه پاشې چې ځو که نه نور هم بلاشې خلک ولاړ دي هلکه مصیبت خان او غشې تیارې دي بلکل تیار دي دادا نو دا خدای سپېره لږه په مدې راله وړې بلکې یې لکه ډولو راځئ دا خو مونږ غلط ځای ته رالو راچوکوفه زما خبره ووره ولې څه چل در باندې شو صحیح ځای له راغلې ټیک ځای له راغلې نو بیا دا څوک دی دا زما ورور دی د جنایت تره دی وایي بیا خو به جینۍ هم پاکلي جنج به واپس وي خبره وره په ما د لوی الله فضل دی زه ټیک شوی یم د خیره وایي بیا خو مبارک شه ما سره دوکه شوې راشنکوفه دا تا ما ته څو خولیو څوک دې زما حجرې ته راوستو واپس یې بوځه ما ته دا رشته نه دي منظوره وځئ ځئ دې بې خوباسه نو مخ دې ولې خولي بس دا دې پټ مې کو ودرېږه راشنکوفه یو بم نه ځئ دا رشته ماته منظوره ده ماته نه ده منظوره پلېشه مصیبت خانه زه ستا نه مړ یم او ښه پوهېږم دې غوره شه وشه دلاله ستا خبره منم راشنکوفه راته لاړه زه یو مبارک یم شه شهزاده واده ټایم خوب ګوره روبي بچې چې کله ته صحتیاب شې نو مبارکۍ له به ورشو او ځان سره به داسې یو پو قدرې مټایي یوسو ایله بیله پاو او مطلب خوله خوږول دي که نه السلام علیکم انکل وعلیکم السلام رحیم بچې ته خیر خو دی په دې ماسخوتن کښېنه تھینک یو انکل انکل زه سبا سهار وختي کراچۍ ته روان یم ما چې اجازه نه غواړم کراچۍ ته روان یې ولې انکل مالته یو جاب دپاره اپلای کړی وه ډېر ښه جاب دی څه یعنې ته مونږ پرېږدې او روبي زه نور دلته نشم ایسارېدی ډېره لا یعنې ته اوس خپل تره پرېږدې ګوره رحیم بچې دا هر څه د چا دي دا هم ستا دي نو بیا ولې ځې ګوره د حصې دپاره د واده شرط ما ذکري ښودلی و چې ته ډېر معصوم یې او دا دنیا ډېره مکاره ده تا به دوکه کړي او ما غوښو چې د څه نه زه ویرېدم اوس چې ته راویښ شوې نو ته مونږ نه ځې انکل ما تاسو سره ډېرې زیاتې کړي دي ګوره رحیم بچې زه په دې زیاتو خوشحال یم او تا ته حکم کوم چې کښېنه زه درته وایم کښېنه او که د ځای نه وخوځېدې نو ما څه خبره کوله تاسو وې که د ځای نه وخوځېدې نو بیا بریک شوې رایاد شو که د ځای نه وخوځېدې نو زه به بیا د خپل وراره په سر باندې د واده څېره څنګه وینم
السلام علیکم. زه څومره خوش قسمت یم چې تاسو یې زما په نصیب لیکلي وې. نورې راجسوي ګنې د جرمن جینکو انګریزانو جینکو او په تیره تیره د دې کلي جینکو خو زه تر سپېږمو راوستې یمه. د خپل حسن راته غضب شوی و. وایي ته خو داسې ښار نه ته به وایې چې ټکټر سټارټ کړو. ټوکې د ماته چې تاسو خفه کېږئ نو ستاسو مزاج ته پې تکلیف نه رسي نو دا خپل د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې مخ خو راته لږ وښایي. شرمېږې به نه سترګې پټې کړه هسې نه زما د حسن چورېدو نه مختاري. دا خو په شیشه کې زه ښکارم. رشتې په اسمانونو کې لیکلې کېږي.